د انتظار اور د ککونه مې ځیګر ته رسي، د ډیوې ساه په لنډېدو شوه، شپه سحر ته رسي. د وخت په غېږ کې نندارې د مازدیګر نوي شوې، د عاشقانو نظر اوس چیرته ګودر ته رسي. د فتنهګرو سترګو وړاندې غرونه نه ټینګېږي، د فتنهګرو سترګو وړاندې غرونه نه ټینګېږي. زما پخې ارادې کله ستا نظر ته رسي. د وړې خولې نزاکتونه او مکیز د سترګو، ټول کائنات خدای ګو آشنا که ستا هنر ته رسي. رقیب ناپوهه دی عبث اجاز ته لار نیسي، رقیب ناپوهه دی عبث اجاز ته لار نیسي. بې شاریه کې واړه لارې د یار در ته رسي. د ستوري رادیو تلویزیون ډېرو قدرمنو اورېدونکو، پتمنو هیوادوالو او زه ته رانږدې خویندو، وروڼو او ملګرو په پښتني مینه مې سلامونه او درناوی ومنئ. هیله ده ټول تر دې دمه راته روغ جوړ خوشحاله او هوسا اوسئ. د دې نن شپه مو بیا یو بل ادبي بانډار د یو بل خوږژبي شاعر لیکوال ښاغلی انجینر اعجاز یوسفزي صاحب سره تاسو ته چمتو کړی دی. هیله لرم ستاسو هم خوښه سي او خپرونه تر پایه د خپرونې تر پایه پورې راسره اوسئ او میلمه په خپلو ښکلو کومنټو باندې ونازوئ. ډېر ګران همکار ستوري صاحب سلامونه مې ومنئ. ښه راغلاست سټوډیو ته. وعلیکم سلام. ډیره مننه ګرانې همکارې. زه هم تاسو او د ستوري راډیو تلویزیون ډیرو درنو پتمنو قدرمنو اوریدونکو کتونکو مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. قدرمنو، زموږ د نن شپې د ادبي بنډار میلمه یو ځانګړی شخصیت د خوږې ژبې شاعري کوي او لیکوالي هم ورسره کوي، د سیاست په ډګر کې هم پوره فعال دی. دغه ښاغلی د باچا خان بابا د قافلې ملګری دی او د خدایي خدمتګار د وینګ سالار او مشر هم دی. خوږژبی شاعر او لیکوال محترم انجینر صاحب اعجاز یوسفزی دی. د محترم انجینر صاحب سره به د هغه د ژوند په هکله خبرې کوو، د هغه اشعار به اورو او نور به هم تر پایه پورې موږ سره په بنډار کې د شامل وي، ملګری به وي او ستاسو پوښتنو ته به هم جوابونه ورکوي. نو زه هیله مند یم چې زموږ تاسو قدرمن اورېدونکي زموږ قدرمن میلمه په خپلو قیمتي کمنټونو باندې ونازوئ او زموږ سره تر پایه واوسئ. بله بله. ډېر قدرمن شاعر او لیکوال ښاغلی انجینر اعجاز یوسفزی صاحب، السلام علیکم. ستړي مسئ، په خیر رالاست ستوري راډیو تلویزیون ته او خوشحاله یم چې یو ځل بیا د قدرمن یوسفزي صاحب سره خپل په رادیو یعنی خپل ستوري راډیو تلویزیون کې ستاسو سره مرکه لرم. نو هر کله راسئ. وعلیکم سلام. ډیره مننه تورپیکۍ قادري خورې. ډیر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره ناست یم او وخت به تاسو سره ډیر ښکلی تیر شي. ډیره مننه او ډیره مهرباني. ستوري صاحب. انجینر صاحب، زه ته هم په خپل وار باندې هرکلی وایم او ډیره زیاته مننه م کوم چې زموږ بلنه مو ومنله، زموږ د ادبي بنډار کې مو راسره ګډون وکړه، شرکت هم وکړه. هر کله راشئ، خدای مو راوله. بصیر بیدار ستوري صاحب، ستاسو مننه، ستاسو د ستوري رادیو مننه، ستاسو د ټولو چلونکو او همکارو مننه چې زه نن چې کوم دی نو په دې باندې ونازولم. انجینر صاحب، که څه هم موږ تاسې خو سره پیژنو، د کلو سره پیژنو، خو بیا هم د اورېدونکو د خاطر که تاسو خپل په غږ خپل په هکله یو څه ووایاست چې انجینر صاحب څوک دی، چیرې زېږېدلی دی، چیرې اوسیږي
او تحصیلات تر کومه کچه کړي نو دا به ډېر خوشحاله سم. ډیره مننه. زه انجینیر اعجاز یوسفزی، زه د صوابه ولسوالۍ اوسیدونکی یم د یاروسین کلی. دا په ډاګې یاروسین باندې یادېږي، ډېر تاریخي کلی دی. هلته کې ما د نړۍ ته سترګې پرانستې دي او بیا چې کوم دی نو د مردان د سکول نه ما 10م ټولګی پاس کړی دی. د هغې نه پس د ایډورډز کالج پېښور نه ما اف ایس سی کړې ده. د اف ایس سی کولو نه پس ما د سیول انجینیرنګ لوړې زده کړې چې کوم دی نو د انجینیرنګ هغه وخت کې دې ته به فیکلټي اف انجینیرنګ وي، اوس انجینیرنګ پوهنتون دی، نو د هغې نه کړي دي. او د هغې نه پس چې کوم دی نو زه په سرکاري مسلکونو باندې او چوکو باندې پاتې شوی ما او بیا ریټایر شوی یم، اوس پنشني یم. او د هغې پنشني کېدو نه سمدستي پس د باچا خان بابا مرکز کې هغې کې مې رضاکارانه والنټیر دندې اختیار کړي دي. زه د باچا خان مرکز پېښور منتظم پاتې شوی ما 4 کاله او اوس چې کوم دی نو زه د خدایي خدمتګار ارګنایزیشن د هغې سالار اعظم یم. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی، ډېره مننه، ډېره مننه. ستوري صاحب مهرباني. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه یو ځل بیا کوم. نو که خپل د ادبي سفر په باره کې را سره لږ شانې خپل معلومات شریک کړئ چې ادبي سفر هم د کوم وخت نه آغاز کړی دی. د سیاسي سفر خو به هم موږ ستاسو نه بیا نور معلومات اخلو، خو د ادبي سفر په باره کې را سره خپل معلومات او خپل خبره شریکه کړئ. انجینر صاحب غږ مې اورئ؟ انجینر صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ تورپیکۍ خو تاسو زما بله غږ انجینر اورئ؟ صاحب لکه چې زموږ غږ نه اورئ که څنګه؟ انجینر صاحب موږ ته ستاسو غږ نه راځي. که چیرې تاسو زموږ غږ اورئ نو یو وارې بیا د خپرونې څخه ووځئ، بېرته به ستوري صاحب تاسو استودیو ته داخل کړي. موږ ستاسو غږ هېڅ نه اورو انجینر صاحب. نه پوهېږم اعلان شوی دی. انجینر صاحب غږ نه راځي په استودیو کې دی. فکر کوم چې میکروفون یې هم خلاص دی. خو دی خو بس مایک خبرې نه کوي، نو پوهېږم مایک یې میوټ نه دی، لاړ ووته، کېدای شي څه ستونزه وي. بله بله. نو دوستانو زموږ د نن شپې خپرونې واقعا یو ډېر خوږ ژبی شاعر، لیکوال، سیاستوال او ډېر پوه انسان دی. نو تاسو کولی شئ چې خپل پوښتنې موږ ته د کومنټو د لارې ولیکئ. زه به حتما ځینې وپوښتم او په دې پوهېږم چې انجینر صاحب حتما زما غږ راځي اوس؟ بله انجینر صاحب اوس تاسو غږ راځي. نه پوهېږم چې څه ستونزه وه، خو ستاسو غږ بالکل قطع سو. نو ستوري صاحب تاسو نه پوښتنه کړې وه. او ستاسو غږ اورم. بله زما پوښتنه لکه چې تاسو نه واخیستې. ما واخیسته. بس نو مهرباني ښایي مهرباني جواب یې ورکړئ چې پوښتنه مې اخیستې وي نو مهرباني. بخښنه غواړم دا پکې چې زنګ راشي نو دا اواز پکې بیا زما دغه شو منقطع شو. زه که تاسو ته د خپل ادبي سفر متعلق څه لنډ خبره وکړم لنډه، نو ما د سکول چې ما کله وی د هغه زمانې نه ما نثر لیکل شروع کړو او د نثر لیکلو سره سره بیا ما نظم طرف ته لاړم، شاعرۍ طرف ته لاړم. نو بیا مې شاعري شروع کا. زه د ایډورډز کالج چې ما تاسو ته وویل چې ما پکې 12م ټولګی سبق تر هغې پورې هلته کې ویلو، د هغوی یو رساله به وته مجله ایډورډین، زه د هغې ایډیټر وم. او بیا چې زه انجینیرنګ کالج ته راغلم نو هغې د هغوی یو مجله سیمزین د هغې نامه وه، نو زه د هغې بیا د پښتو برخې ایډیټر پاتې شوی ما. بیا د پېښور پوهنتون یو رساله هغې ایستل شروع کړو چې هغې نوم تاتره وه، نو زه د تاترې مشر مدیر پاتې شوی ما. او مختلف چې کوم دی نو زما شعري ټولګه هم شته په پښتو کې.
زه په انګریزي کې هم لیکل کوم او په انګریزي کې اوس زما یو کتاب چې د هغې نوم پښتونز ډیسټني دی هغه چې کوم دی نو بس طباعت ته چاپ ته بالکل چمتو دی نو دغه زما د ادبي سفر تر اوسه پورې لګیا یو دا سفر چې کوم دی نو د یو لوی سفر دوړې مو په سر دي او لا روان یو چاپ کتابونه مو تر دې دمه څو دي انجینر صاحب زما چې کوم دی نو یو لپ او سمندر زما د پښتو شاعرۍ ټولګه ده وسره سره ما کاروان لا روان دی دا د پښتنو د قامي تحریکونو چې د پیرو خان بابا د خوشحال خان بابا خوشحال خان خټک او د باچا خان بابا تحریکونه دي نو په دې باندې ما ډرامه لیکلې ده او ډرامه هغه چې کوم دی نو هغه زما کتاب دی او اوس چې کوم دی نو زه یو دریم هغه ته چې کوم دی نو د هغې کوشش کوم چې هغه دریم کتاب زما شعري ټولګه ده چې هغه چاپ شي بله انجینر صاحب مخکې د دې چې تاسو یو خوش کلام واورو ما ته یو بله پوښتنه را پیدا شوه چې دا یوسفزی ورور څنګه ده دا انجینري د څانګې انجینر څنګه شعر و شاعري ته مو رجوع وکړه سبب یې څه و آیا ستاسو خپله هیله او شوق او که داسې کوم رهنما یا کوم تشویق کوونکی په کورنۍ کې مو درلودی چې تاسو تشویق سواست دې خواته رالاست دې ښایسته هنر ته رالاست تورپیکۍ خورې دا پوښتنه ما نه اکثر خلک کوي چې ته یو مسلکي انجینیر یې نو ته شعر و ادب غاړې ته څنګه راغلی زه هغې ته یو جواب ورکوم هغه جواب تاسو ته هم وایم چې انجینیري چې کوم ده نو دا زما پروفیشن دی خو شعر و ادب چې کوم دی دا زما پیشن دی پیشن یو خوا زما پروفیشن دی او زما پروفیشن او زما پیشن دواړه د یو بل نه ډېر مختلف دي خو زما د زړه چې کومه چې زما زړه پکې خوشحاله نو هغه د شاعرۍ او د ادب میدان دی بله او په سیاست کې خو هم ګوتې وایي کله کله انجینر صاحب نو دا سیاسي اړیکې څنګه ټینګ کوي ګوتې نه پوره ټوپونه پکې واما سیاست کې سم دغه دی د لامبو پکې وایي بله سیاست که زه تاسو ته ووایم بله چې زه د 14 کالو هلک وم چې په هغه وخت کې سیاست چې کوم دی نو د ولی خان بابا یو جلسه وه او هغې کې ما یو د ماشومتوب یو تقریر کړی و سټیج سیکرټري زه راغوښتی یم هغه د مشرانو نه مخکې چې تقریرونه کېږي هغه ما ته موقع راکړې وه نو د هغې نه تر اوسه پورې زه په دې لار روان یم تیندک مې نه دی خوړلی د خدای فضل دی تر اوسه چېرته ستړی شوی نه یم دمه مې نه ده کړې او تر اوسه پورې دا مزل زما سیاسي روان دی ډېر ښه ډېر ښه ډېره خوشحاله سو انجینر صاحب نو راځئ چې یو ښکلی کلام د دوستانو سره شریک کړئ چې دوستان هم ستاسو کلام واوري او بیا هم زه وایم دوستانو که چیرې د انجینر صاحب څخه پوښتنې لرئ دغه یو وخت دی انجینر صاحب واقعا یو خوږژبی شاعر سیاستمدار ښه لیکوال او ښه ځوابونه درکوي یعنی واقعیت ځوابونه درکوي که زما منئ نو نن یې مه پرېږدئ نن یې ګیر کړئ او هر څه پوښتنې چې په زړه کې لرئ د انجینر صاحب څخه یې وکړئ چې موږ به ستاسو کومنټونه ورته ولولو او انجینر صاحب حتما تاسو ته ځواب درکوي نو انجینر صاحب یو ښکلی کلام زموږ او اورېدونکو سره شریک کړئ د کلام نه مخکې تورپیکۍ خوره زه د خپلو اورېدونکو ته چیلنج ورکوم چې کوم قسم پوښتنه کوي د هغې به ډېر ښکلی جواب هغوی ته ترلاسه کېږي دا خو ماته معلوم دی انجینر صاحب په دې خاطر ما وویل چې انجینر صاحب سره ما خپرونې ډېرې کړې دي او زه پوهېږم چې ټول همداسې واقعیت ځوابونه درکوي نو ما په دې خاطر ټینګار وکړئ چې دوستان عجله وکړئ وخت یو ساعت دی خپل پوښتنې د انجینر صاحب څخه ولیکئ موږ ته چې موږ دغه کړو ورته ولولو مهرباني یوسفزی صاحب زه د ټولو نه وړاندې خپل د غزل څو شعرونه وړاندې کوم بله چرته یزدان چرته انسان خرڅیږي
واه په دې بازار څومره ارزان خرڅیږي بالکل پیسه د تول چې پیمانه وخته عزت نن زکه په تاوان خرڅیږي ډېر علی ادم د مینې تجارت شروع کو هوا په ډاګه په شیطان خرڅیږي د لیونتوب نه مجنون لاس واخیستو د عقل خار کې بیابان خرڅیږي د خاورو لاندې شو درانه پښتانه نن سبا سپک زکه ډېر ګران خرڅیږي یو ځل بیا دغه فرق یو ځل بیا دغه د خاورو لاندې شو درانه پښتانه نن سبا سپک زکه ډېر ګران خرڅیږي خرڅیږي واه ډېره مننه د غریبۍ برداشت اخر اونړید دنګو ماڼو کې په خش ډېر شان خرڅیږي او د توردلي غیرته چرته رک شوي دا توردلي او شاهي زمونږ د فولکلور هیرو هیروین دي بله د توردلي غیرته چرته ورک شوي نن د شاهي سرکې په ځوان خرڅیږي واه 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 د ضرورت مخ کې بې وسه خلک څوک په شیطان څوک په قرآن خرڅیږي واه ډېر علی او دا شعر لګو فکر وته وکړه لاس پنامه د دولت وړاندې ګرځي لاس پنامه د دولت وړاندې ګرځي لاس پنامه د دولت وړاندې ګرځي عقل بازار کې د لقمان خرڅیږي واه ډېر ښکلی او د هجر سوی اوس د ماضي کیسه ده دیدن په بیه د جانان خرڅیږي واه 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 او زلفو لبانو پرون خلق قتلاو زلفو لبانو پرون خلق قتلو زلفو لبانو پرون خلق قتلو نن بے کړاوه په دکان خرڅیږي واه 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 ډېر او غریب پرون هم په ډوډۍ غاڼو بصیر صاحب غریب پرون هم په ډوډۍ غاڼو نن هم بے وسه د پخان خرڅیږي نن هم بې وسه دی په خان خرڅیږي ډېر لا ډېر ښه او د خولې نه زک په منبر مه دوړوه دغه ماماګانو ته دا چې په منبر ناستي هغې ته ویم د خولې نه زک په منبر مه دوړوه پیژنم ستا چرته ایمان خرڅیږي او اعجاز ویل چې چرې خرڅ به نشم څومره مجبوره شه هر آن خرڅیږي ډېر لا ډېر ښکلی ډېر ښکلی انجینر صاحب یو پوښتنه به کوم بیا به دا تورپیکۍ خور دا کمنټونه هم ډېر زیات را روان دي هغه هم لوستل غواړي چې بیا د نه بره لاړ نه شي هغه دا ده چې تاسو د نظم ډېر زیات ویلی دی نسبت غزل ته او بل د ادب او د سیاست دغه تعلق لږ شانې راته تشریح کړي چې دا بعضې خلک وایي چې سیاست جدا دغه دی فیلډ دی او ادب جدا دی تاسو پکې څه وایي فکر کوم ناوري زنګ دا تاسو لومبنۍ پوښتنه څه وکړه ما دا ویل چې تاسو نظم ډېر زیات لیکلی دی یا ښه او دا بالکل زه د دې وجه زیاته وجه څه ده او بل د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې مالې چې دا ځینې خلک دا وایي چې یاره ادب ځان له فیلډ دی او ځان له میدان دی او سیاست ځان له دی نو تاسو پکې څه وایي ښه ما نظم حقیقت دا دی چې ما نظم زیات ویلی دی او زه په نظم کې خپل پیغام ډېر په اسانۍ سره ورکولی شم د نورو صنفونو په مقابله کې زه د اجمل خټک بابا نه ډېر زیات متاثر یم هغه د نظم بابا دی لکه څنګه چې د غزل بابا حمزه صاحب دی نو د نظم بابا چې دی نو اجمل خټک دی او د هغه زما په ژوند باندې او زما په ذهن باندې او زما په فکر باندې ډېر اغیز دی نو هغه چونکې نظم ډېر ښکلی ویلی دی نو ما هم کوشش کړی دی چې د هغه تعقیب کم د هغه لاره او نو په دې وجه زما زیات تر رجحان چې دی نو نظم طرف ته دی او وجه دا ده چې ما تاسو ته ووایي چې په نظم کې ته خپل پیغام ډېر په اسانۍ سره ورکولی شي نو د دې دپاره هم ځکه چې
زه شاعري چې کومه نو زه د بیانیې دپاره کوم، د نریټیو دپاره کومه، د پیغام دپاره کومه. او دا شاعري په کار هم ده. د افلاطون په وخت کې شاعري د ساتیري دپاره کېده. په دې وجه هغه په خپل خیالي ریاست کې شاعر له مقام نه ورکړی، هغه یې ته ایستی و. خو اوس شاعري چې ده دا د کار دپاره ده، دا د زیار دپاره ده. هغه دا اندیش صاحب وایي چې ملګرو تاسو ته مزې واخیستې، ما ته احساس ارې ارې که غزل، او اوس به د وخت د زړه خبرې کوي، ملګرو مونږ د کار سړی که غزل. نو ستاسو په نظر باندې د نظم ځمکه چې دا پراخه ده او سړی پکې خپل پیغام په سمه توګه رسولی شي؟ زما بالکل دا خیال یوازې زما نه دی، بلکې د ډیرو د سترګورو خلکو، مونږ خو ډیر نه پوهیږو، خو د ډیرو سترګورو خلکو دغه دی چې نظم چې کوم دی د دې جولی چې کوم ده نو هغه ډیره پراخه ده. بالکل. نو دغه بلې دویمې پوښتنې ته که جواب راکوي نو بیا به زما په خیال زه دا وایم چې سیاست ځان له یو میدان دی، ادب ځان له یو میدان دی. بعضې خلک وایي چې سیاست چې کوم دی نو دا تنه ده او ادب د هغې څانګه ده. زه دا نه ګڼم. البته امتزاج راغلی دی، د سیاست او د ادب بلند شوی دی، بلند یې خپلو کې یو ځای شوي دي. لکه خوشحال بابا خپل قامي کردار چې و چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم، نو هغه بیا د شاعرۍ په ذریعه باندې خپله نریټیو رسولې ده. نو هلته کې بیا سیاست او ادب یو بل سره غاړه غړی دي. دغه شان اجمل بابا چې د خوشحال بابا د کورنۍ غړی دی او د خپل نیکونو په لار باندې روانو، هغه هم د هغه په لاره تللی دی او هغه څنګه چې د سیاست په نیلي باندې هغه سورلي کولی شوه، دغه شان په ادب باندې هم د هغه کمال و. نو هغه هم دا دواړه چې کوم دی یو بل سره یو ځای د یو بل د تقویت دپاره دا چې کوم دی نو استعمال کړي دي. او داسې بیلګې نورې ډېرې دي چې مونږ هغه نومونه ویلی شو چې هغه سیاست او ادب خپلو کې لاس په لاس تللی دي. بالکل. او داسې یو مانه اوس هیر دی زما د پلار دی خدای وبخښي، د هغه یو داسې یو ورکوټی غوندې بیت و چې که ادب او سیاست سره ګډ کړي خپل کور او د پوهې په اوږی کې څوک سور، نو رسولی دغسې نور رانه هیر دی په بښنې سره، خو د هغه لیکلي پې کړي دي. نو بصیر صاحب ته د خپل لوی والد پلار چې کوم دی خبره وکړه، ډاکټر کبیر ستوري چې کوم دی نو یو ډېر لوی لوړ انسان، یو ډېر مهم کامپاله، د پښتون وحدت علمبردار. او زه خوش قسمت یم چې زه د هغه سره هم ناست پاست یم او دلته کې په راحت آباد کې مې ورسره د غرمې ډوډۍ هم خوړلي دي. بالکل. ما یاد شي او الله مو بس ژوندي لره او هغه ته د خدای جنتونه ورکړي. نو آمین آمین. دغه کمنټونه تورپیکۍ خور که بله زه بیخي متوجه یم ورته. بس کور مو ودان اجاز صاحب ډېره ښه تشریح ورکړه د سیاست او د شعر و شاعري په بابه کې. نو ستاسو مینوال او زموږ د ستورو رادیو تلویزیون مینوال او اورېدونکي ډېر راغلي دي، نو دوی به خپل سلامونه خپل ښې له تاسو ته وړاندې کوي. خو زه ټول وایم بیا په پای کې چې ګرده خلاص وه بیا به تاسو که چا پوښتنه درلوده پوښتنې ته به ځواب ورکوئ او یا به د دوی سلام ته بیا به ځواب ورکوئ، که ستاسو اجازه وي انجینر صاحب. بالکل لا بالکل. په لومړي په پیل کې حسین احمد راغلی دی، سلامونه او نیکي هیلې لیکلي دي، وایي ښاغلي اجاز یوسفزي صاحب ته ښه راغلاست وایو. قدرمن احساس یوسفزی ورو راغلی دی، وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته تورپیکۍ خورجانې او د نن شپې ډېر ګران میلمه او خوږو اورېدونکو ته ښه راغلاست وایم. نړۍ مننه قدرمن حسین احمد او اساس یوسفزی وروره، ښه راغلاست، زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. قدرمن مزل خان صدیقي صاحب راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې ماته تاسو ته او قدرمن میلمه ته
سلامونه او نیکې هیلې راستولي دي چې زه صدیقي صاحب څخه نړۍ مننه کوم او هرکلی ورته وایم. یو اساس یوسفزي وروره د ګلانو ګیډۍ تاسو ته ډالۍ کړي دي یوسفزي وروره چې زه ډېره مننه ځینې کوم. قدرمن صدیقي صاحب بیا هم لیکي چې وایي سلامونه محترم استاد صاحب. شکیب خان راغلی دی چې هغه هم سلامونه او نیکې هیلې استولي دي. حسین احمد وایي ستوري لالا او تورپیکۍ خور ته هم سلامونه. سلام ته دی علیکم سلام. په خیر را راست خپرونې ته شکیب خانه ستړی مسئ. قدرمن عبدالحمید فیضاني وردک ورور راغلی دی چې دا په د څو خپرونو کې د وردک ورور مې د وردکو څخه موږ ته سلامونه لیکي. په ګران افغانستان کې زموږ خپرونې اوري نو زه نړۍ مننه کوم. دوی لیکلي دي چې سلامونه او نیکې هیلې مو قبول کړئ. له ښایسته وردک څخه مو خپرونه اورم او خوند ترې اخلم. قدرمن وردک صاحب موږ بیا ستاسو د ښایسته کومنټ څخه خوند اخلو او خوشحال یو چې زموږ رادیو تاسو اورئ او تل زموږ ملاتړ کوئ. قدرمن ذبیح الله هیوادمل صاحب راغلی دی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. همدارنګه قدرمن شیلا کاکر خور راغلی ده چې دا هم زموږ یو ډېره ځوانه ډېره خوږژبې شاعره ده. وایي سلامونه تاسو ته تورپیکۍ خورجانې قدرمن ورور ستوري صاحب ته او د نن شپې ډېر قدرمن مېلمه ته مو وړاندې کوم. کاکر خور سلام ته دی علیکم سلام وایم. ستړی مسئ د زړه سره خوشحاله یم چې بیا هم په خپرونه کې راغلی. او شیلا خور تل انجینر صاحب موږ ته زموږ مېلمانه او موږ په ډېرو ښایسته ګلانو او د زړه په ساینو موږ ته ډالۍ راکوي. نو زه ډېره مننه کوم د کاکر خور څخه کور ودان. همدارنګه قدرمن شیلا خور لیکلي دي وایي پاس په کمر ناره ده د لر و بر ناره ده د هر یو ظلم خلاف له خړ خیبر ناره ده. مننه کاکر خوري ژوندی اوسئ. همدارنګه د قدرمن ډاکټر سهارګل محبت صاحب راسره دی چې سلام او نیکې هیلې وړاندې کړي دي تاسو ته ماته او قدرمن مېلمه ته چې سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې قدرمن سهارګل محبت زموږ په خپرونه کې دی او زموږ خپرونه اوري. قدرمن کاکر خور لیکلي وایي موږ ته یو انقلابي نظم یا غزل وایي یوسفزی ورور دې موږ ته دغسې یو انقلابي غزل ووایي چې دا بیا د خیر سره حتما یا نظم یا غزل بیا په خپله یوسفزی ورور تاسو ته ځواب درکړي. قدرمن شیلا کاکر خور بیا هم وایي اجاز صاحب څخه یو کلکه پوښتنه لرم. وایي آیا اجاز صاحب په مینه کې راګیر شوی دی؟ که داسې وي نو ته خپله مینه دې وایي موندلې ده او که نه؟ شیلا کاکر خور اجاز صاحب ډېر یو مشر سړی دی نو خو چې تا کومنټ لیکلی ما ورته وویله نو دا چې بیا اجاز صاحب جواب درکړي که نه درکړي هغه بیا د خپله خوښه ده. خو اجاز صاحب واقعا یو ډېر مشر خوږژبی شاعر لیکوال سیاستمدار چې هر څومره زه تعریف یې وکړم په تعریف یې نه مړېږم نو بیا به دی پوهېږي او ستاسو د پوښتنې ځواب ته. قدرمن مقتدر سروري یوسفزی ورور راغلی دی وایي ټولو ته ګیډۍ ګوډۍ غونچې سلامونه وړاندې کوم. یوسفزی وروره موږ هم ګیډۍ ګیډۍ او غونچې علیکم سلام تاسو ته وړاندې کوو. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. ډاکټر سهارګل محبت لیکلي دي وایي انجینر صاحب محترم پوښتنه دا ده چې زموږ ښه شعر وایي کوم شعر ته ویلی شو یعنې کوم شعر ته موږ ښه شعر ویلی شو دا به حتما د خیره ځواب درکړي. قدرمن اختر ننګیال پالوسی خدای دې وکړي چې معلوم یې سم ویلی اختر ننګیال پلوسی دغه دی راکلی دی کلی دی بلې دا هم خپرونه اوري او ستاسو شعر ډېر تعریف کړی دی وایي ډېر ښکلی. حسین احمد ویلي دا ومنه یوسفزی صاحب. افضل خان چې د خان لالا د ایډي لاندې راغلی دی وایي د ستوري رادیو تلویزیون ملګرو ته سلامونه او درناوی. انجینر صاحب ته هرکلی وایو. انجینر صاحب د کار او زیار سړی دی. د پښتو ژبې او ادب لپاره یې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. موږ یې ستاینه کوو او قدر یې کوو. په درنښت وایي محمد افضل خان د خان لالا د پاڼې
د پاڼې څخه وایي دا کومنټ لیکلی دی. نړۍ مننه خان لالا، ستړی مسې په خیر راغلې، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. شیلا خور ستاسو د کلام ډېر صفات کړی دی. عجب خان تلاشور راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ماته او قدرمن مېلمه ته وړاندې کړي دي. وایي زما معذرت ومنئ چې تاسو سره په هره خپرونه کې زه برخه نشم اخیستلی ځکه چې مصروفیتونه مې ډېر دي، خو نن مې ځان خاص ستاسو د خپرونې دپاره وزګار کړ. ستاسو خپرونه په ډېر خوند اورم. نړۍ مننه تلاش صاحب، ستړی مسې په خیر راغلې. نو دا ووایئ چې نن د یوسفزي ورور د خاطره راغلاست. کور ودان ژوندي اوسئ، خدای مو هر کله راوله. قدرمن احمدشاه ابدال، دا زما ګرانه خور ده زیبا افریدی راغلې ده، سلامونه او سیما افریدی ده. زیبا افریدی خور ده او سیما افریدی د خپله ده. زیبا افریدی بله، زه تر ستاسو نومان شومه، خو دواړو خوند یاست. زما هم درېیمه خور یم، پروا نه کوي. نو سیما جانې ستړی مسې په خیر راغلې، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. کاکړ خور لیکلي دي، وایي ادبیات او سیاست سره تړلی دی. که یو شاعر حقیقت ونه لیکي نو هغه شاعر نه دی، او تریخ حقیقت هغه بیا سیاست دی. مننه کاکړ خور. دا چې یوسفزی ورور د سره مني که نه مني هغه به بیا پخپله تاسو ته ځواب درکړي. زما ګران اخشی او زما واقعا نه تنها اخشی لکه ورور غوندې داسې راباندې ګران دی، دی هم فعلا اوس په سویس کې دی، خو اصلا په جرمني کې اوسېږي. دی هم راغلی دی. سلامونه او درناوی تاسو ته ماته او قدرمن مېلمه ته وړاندې کړي دي چې ظهوري صاحب ستړی مسې په خیر راغلې، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. قدرمن طوفان صاحب راغلی دی. او طوفان صاحب تا خو طوفان کړی دی، پس د کلو راځي. نو ستړی مسې په خیر راغلې. طوفان صاحب لیکلي دي، وایي سلامونه او نیکې هیلې قدرمنې تورپیکۍ قادري صاحب، ویالمن ډاکټر صاحب ستوري او د نن ورځې بنډار دروند مېلمه یوسفزي صاحب ته وړاندې کوم. طوفان صاحب ستړی مسې په خیر راغلې، هرکلی درته وایم. خوشحاله یم چې پس د وختو دې په خپرونه کې وینم. قدرمن مقتدر سروري یوسفزي ورور وایي چې اجاز الحق صاحب زما د خوښ شاعر، لیکوال او سیاستوال دی. زه ورته ډېر احترام لرم او خدای شته چې ماته ډېر زیات ګران دی. یوسفزی وروره نړۍ مننه. نو حتما دوستي دو طرفه ده، پر تاسو چې ګران دی حتما په انجینر صاحب باندې هم تاسو ډېر ګران یاست او پر موږ هم ډېر ګران یاست. قدرمن حسین احمد لیکلي دي، وایي د ستورو او تلویزیون همکارانو ته ډاډ ورکوم چې داسې ښایسته بانډار جوړوي. قربان مصطفی، بس دغسې ښایسته اورېدونکو چې لرو دغسې ښایسته خپرونې هم ورته موږ جوړو. نو افضل خان را لیکلي دي چې وایي د سیاست او ادب په هکله به زه د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري یو شی شریک کړم. خان لالا، چون دا خپرونه د قدرمن یوسفزي ورور دپاره اختصاص شوې ده، خو بیا هم موږ قدرمن ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري ته ډېر احترام لرو. که چیرې یو لنډ دوه بیتې شریک کړي نو تورپیکۍ خور به حتما د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري په احترام به یې حتما ولولم. قدرمن هارون رشید اخندزاده صاحب راغلی دی. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ماته او قدرمن مېلمه ته وړاندې کړي دي. وایي د ستوري راډیو تلویزیون قدرمنو اورېدونکو ته وایم خپرونې ته غوږ یم، ستاسو د ښې خپرونې په هیله. کور ودان اخندزاده صاحب ستړی مسې په خیر راغلاست. زه به د خان لالا یو شعر ووایم چې دوی واقعا لنډ یې لیکلی دی. وایي که ادب سیاست هنر شریک کړي، کور او د پوهې په اوږه یې کړي څوک سور. زه به دا شعر یو ځان سره ولولم، بیا به بل ځل حتما تاسو ته وایم. نو که ما ته اجازه راکړي دا زما د پلار شعر دی، زه به یې ولولم. بلې مهرباني. ما مخکې وایو خو ما ته یاد نه و دې بلې هغه کې واچوو، نو زه به یې شریک کړم د سره. که ادب سیاست هنر شریک کړي کور، او د پوهې په اوږه یې کړي څوک سور. پزولی پرګنې شي ستوری وایي اتفاق او په وحدت کې پروت دی زور. ډېر ښکلی شعر و. نړۍ مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. قدرمنې شیلا کاکړ خور د زړه ساینونه ګلان ډېر راستولي دي چې بیا نو یوسفزی صاحب بیا وروسته خپرونه وګوري د ګلانو لاندې به غرق سي. انجینر صاحب دونه ډېر ګلانو ښایسته زړونه تاسو ډالۍ کړي دي. قدرمن نیمان لودین صاحب راغلی دی چې دا هم زموږ ډېر خوږ ژبی شاعر دی چې تل په مشاعرو کې زموږ سره برخه اخلي.
زموږ په خپرونه کې زموږ سره وو. دوی لیکلي دي چې وایي سلامونه، نیکې هیلې، احترامات تاسو ته، ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب او قدرمن خور تورپیکۍ ته او قدرمن میلمه ته ښاغلي یوسفزي صاحب ته او ټول سوره تلویزیون اورېدونکو او کتونکو ته هیله ده قبول یې کړئ. د خپرونې نه مو خوند اخلو د لا بریا په هیله. نړۍ مننه نورالدین صاحب. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم په خپرونې کې راسره یاست، ستړي مه شئ. قدرمن غریبمن صاحب راسره دی، وایي اغلې قادري خور سلامونه او نیکې هیلې تاسو او خپرونې میلمه ته وړاندې کوم. خپرونه مو په ننګرهار کې اورم. واه غریبمن صاحب، د خواږه ننګرهار څخه ستړی مه شئ، په خیر رالې. خوشحاله یم چې واقعا زه کله چې د افغانستان د ښکلو ولایتو څخه زه خپل اوریدونکي وینم چې د افغانستان څخه زموږ سره انلاین یا زموږ خپرونې ویني، نو زه یو من غوښه اخلم او ډېره خوشحاله کېږم. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ښه راغلاست درته وایم. قدرمن محمد اکبر سلطاني صاحب راغلی دی چې د هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. اختر ننګیال پالوسایي خو مې تر مخه هم ولوستی چې سلامونه یې وړاندې کړي دي. سلام ته علیکم سلام وایم. قدرمن انجینر ظریف صافي صاحب راغلی دی، وایي د ستوري راډیو تلویزیون قدرمنو چلونکو پتمنې تورپیکۍ جانې خور، نومیالي ستوري صاحب، نننۍ ډېر قدرمن میلمه ته او پتمنو لیدونکو ته د ویانا سلامونو او نیکې هیلې ډالۍ کوم. د ویانا څخه د وترش څخه زموږ سره انلاین دی قدرمن انجینر ظریف صافي صاحب، وایي د نننۍ پروګرام تل په شان ډېر خوندور او باکیفیته دی. زموږ ادبي تنده پرې ماته سوه. تاسو ته بشپړه روغتیا او د لا بریا او بریالیتوبونه غواړم. د لا نورو ښکلو پروګرامو او د پښتنو شاعرانو نازولو، هڅولو او پیاوړتیا په هیله. انجینر صاحب زموږ د مینې ډک سلامونه ومنئ. البته انجینر صاحب په خپله ځواب درکړي، خو زما او د ستوري صاحب سلامونه ومنئ. خوشحاله یم په خپرونه کې راسره یاست او د ښکلي کومنټ څخه مو نړۍ مننه او قربان مو د دې ښایسته سور زړه نه شمه چې تل موږ ته په خپرونه کې دغسې ښایستې ډالۍ راستوئ. قدرمن طوفان صاحب لیکلی دي چې وایي یوه پوښتنه لرم. وایي هیله ده چې ویاړمن اعجاز یوسفزۍ د خپل شخصي ژوند په اړه یو څه معلومات راکړي. مخکې تر مخکې نړۍ مننه کوم. دا خو موږ هم ځینې پوښتنه کوو چې ستوري صاحب خو همیشه پوښتنه کوي د میلمه څخه، وایي څو ودونه لري، وایي څو ودونه لري، څو اولادونه لري. نو دا به حتما نشپه هم یا به ستوري صاحب پوښتنه وکړي او یا به زه ځینې پوښتنه وکړم، نو دې ته به حتما ځواب راکړي. قدرمن جانزیب دلسوز راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي چې سلام ته علیکم سلام وایم او ستړي مه شئ ورته وایم. طوفان صاحب وایي ماشاءالله په رښتیا سره چې نن ډېر په زړه پورې بنډار دی. طوفان صاحب تاسو او داسې ماشاءالله ښکلي اورېدونکي چې په خپرونه کې یو داسې ښکلی میلمه چې ولرو او داسې ښکلي رادیو تلویزیون چې نو خودمنو بانډار خوندور راځي. شیلا کاکړ خورم د بانډار صفت کړی دی. طوفان صاحب زړونه راستولي دي. قدرمن شیر محمد شادمن صاحب راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. شادمن صاحب ته زه هم د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. قدرمن قاسمیار صاحب راغلی دی چې قاسمیار صاحب په دې آخر وختو کې تل راځي موږ خپرونې ته. زه ډېره ځینې خوشحاله یم. نو دوی ویل چې ډاکټر ستوري صاحب تورپیکۍ خور او درانه میلمه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وایي زه په ابوظبي کې یم او د هغه ځای نه خپرونه اورم. واه دا زموږ اورېدونکي خو د دنیا د سر تا سر د هر کونج څخه زموږ خپرونه اوري ستوري صاحب. بیا ونه وایي زموږ ستوري راډیو تلویزیون داسې مشهور دی چې ماشاءالله د هر کونج څخه شکر اورېدونکي راسره دي. نو نړۍ مننه. دغه یو اورېدونکی خورجان تاسو کمین نه ګورئ، عادل مراد عادل ډېر ښه شاعر دی، موږ سره خپرونه هم کړې وه، هغه هم کمین کړی سلامونه تاسو ته هم کړي دي او انجینر صاحب ته هم کړي، موږ ته هم کړي دي، اورېدونکو ته هم کړي دي او لیکلي چې د محترم اعجاز یوسفزي صاحب غوندې دروند میلمه ته وایي که د 1 ساعت نه زیات وخت ورکړي شي نو ډېر به ښه وي. نو موږ خپل کوشش کوو، اوس کوم لغه روان دی 1 ساعت خو تقریبا پوره شو. زمونږ د کلمې پاتې دي، زمونږ نور پر دغه پاتې دي، پوښتنې پاتې دي. انجینر صاحب به لږ نور هم دغه کوو. دا بیا هم زمونږ هغه د خپرونې وخت چې دی هغه خپل حد لري، نو بیا هم کوشش کوو. مهرباني. قدرمن عتیق الله امین صاحب راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي. وایي د لومړي ځل لپاره درسره یم.
د ښکلي همیشه بهار ننګرهار څخه عتیق الله امین صاحب نو لومړی ځل راغلی زموږ د مینې ډک سلامونه ومنئ. خوشحاله یم چې تاسو د ښکلي ننګرهار څخه زموږ غږ اورئ. نو خدای دې وکړي چې دا لومړی ځل نه وي او تل زموږ خپرونې کې اشتراک وکړئ. زما ګران ورورجان میرویس شینواری ورور راغلی دی. وا شینواري صاحب ستړی مه سې، په خیر رالې، څه عجب لاره دې ورکه کړې ده. که د لمر د کومه خوا راختلی، لمر خو اوس شپه ده، لکه چې سپوږمۍ راختلې ده که څنګه چې میرویس شینواري صاحب پاسه کلو خپرونې ته راغی. نو ستړی مه سې ورورجانه، په خیر رالې، ښه راغلاست درته وایم. انجینر صاحب کومنټونه ډېر وه، پوهېږم چې د ټولو نومان اخیستل سخت دي، خو بس هغه چا چې پوښتنه کړې ده، هغه چا چې ستاسو زړه غواړي او ستاسو په فکر کې راځي هغه نومان نو تاسو پرېږدم او زموږ اورېدونکي مهرباني. او دغه یو آخري کمنټ دی وایي مشتاق احمد بیسودو نه د ننګرهار نه وایي سلامونه لیکلي د ده به اول ځل دی. نو ډېره زیاته مننه ترې کوو. دا کوم دوستان چې لومړي ځل لپاره راغلي دا هیله ده چې دوی زموږ دغه چینل فالو لایک کړي او بیا زموږ د یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړي. ډېره زیاته مننه دې کوو. مهرباني. تورپیکۍ خور دا کوم نومونه چې تا واغسته دا ټول مینوال او چا چې ماته د مینې دا پیغامونه رالیږلي دي د هغوی ډېره مننه کوم. حقیقت دا دی د مننې دا تورې چې کوم دی نو دا ډېر لنډ ترش دی، په دې کې هغه احساس نه راځي کېږي کوم چې زما په زړه کې د دوی دا پیغامونو او د دې د خبرو او د پیرزویونو چې کوم دی نو راولاړ کو. او هغه حقیقت دا دی چې وایي که نه چې جولی مې تنګه زه به کم ټولوم. حقیقت دا دی چې د دې د مینې دا ګلونه چې کم دي ما له راکړه دا زما په جولی کې نه ځایږي، خو زه ورته زړونه لیږم، زړونه د دې د ګلونو په ځواب کې ورته زړونه لیږم، هغه څنګه چې په دې دغه کې لیږي. نو د ټولو مننه او زما حوصله تاسو ډېره زیاته کا. او حقیقت دا دی چې ستاسو په مینه باندې دلته کې مخمور ناست یم او داسې محسوسوم چې ستاسو دا ګلونه چې دي په دې کې غرق ناست یم. ډېره مننه. او اوس یوه پوښتنه تورپیکۍ خور اته هغې کې لږ معذرت خانه انداز دغه که چې ګنې دا د مینې تپوس چې کړی و پوښتنه یې کړې وه نو تاسو ویل چې دا پوښتنه ما وکړه، نو تاسو بالکل دا پوښتنه پکار ده او هر قسم پوښتنې ته چې کم دی نو هغې ته به ځواب ورکوو او په یو څیز باندې معذرت بالکل نه دی پکار داسې. نو زه تیار ناست یم او که ماته اجازت راکوی د دغې پوښتنې چې تا چې ته مینه کړې ده نو د دې جواب به زه په خپل یو کلام کې که تاسو وایې او وخت راکوی نو زه به وکړم. دا زما یو دغه دی غزل ورته ویلی شي، غزل نما نظم دی مړاوی ګلاب ریفلیکشنز. دا به زه وایم تاسو پکې منځ کې هغه مه کوه. ریفلیکشنز فرام د پاست. نن په یو تاخ کې مې په زوړ کتاب نظر پرېواته، نن په یو تاخ کې مې په زوړ کتاب نظر پرېواته چې مې راواخیسته په دوړو کې سم نه ښکارېده، په لاس مې ټپ ورکړه چې دوړې ترې نه وڅنډمه چې یو کسکر مړاوی ګلاب ته بهر وغورځېده. زما په ذهن کې یادونو غزونې وکړې، تیر وخت مې فکر کې د فلم په شان وګرځېده، هغه د کلي په ورشو کې د ځوانۍ وختونه لکه باران مې په زړګي باندې راوورېده. د 12 د امتحان په تیاری کې بوختم چې مې ناڅاپه د هغې ښکلی بشر ولیده. دومره نږدې شو چې مو یو کړله د زړونو درزا، بې له یو بله ځینې وخت زمونږ نه تېرېده. د آخرې ورځې منظر څه ډېر غمناک غوندې و چې په سینه مې د هغې ارمان را وڅڅېده. زه ستا په تمه به ستا لاره د راتلو څارمه، د هغې شونډو باندې پت د مینې ورپېده. بیا د هغې د سر ګلاب ما کتاب کې ایښی، تت غوندې عکس مې په فکر کې را ولړزېده. ما د سماج د تیزندو نه ځان آزاد نه کړی شو، د یو غریب انتظار آخر هم ونړېده. دومره خبر شم چې بیا کلي کې چا ونه لیده، زما سینه کې یو احساس د جرم وګرځېده، خو بیا د جون په رنګینو کې رانه هېره شوله. د هغې یاد مې هم د ذهن نه را ودوړېده،
خو نن د مړاوې ګلاب روړل ځواني مرګ یادونه چې په زولۍ کې مې د سترګو نه راورېده دا مړاوې ګل زما د ژوند د پیمانې بېلګه دی ځکه مې بیا په زړو پاڼو کې راونغښتېده د یو بزدل د لاسه ژوند به په لمبو تېرېږي خدای خبر مړه به وي که وخت به په ازغو تېرېږي واه 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 کاکړ خو نو زه خو نه پوهېدلم چې انجینر صاحب و دې مینه ته رسېدلی که نه دی رسېدلی نو که ته پوهېدلې راته ولیکه په کومنټ کې خو ډېر ښکلی د مینې اظهار و ډېر ښکلی د مینې احساس و یوسفزۍ وروره نری مننه کور دی ودان نو هغه بله پوښتنه ته هم ځواب ورکړه چې طوفان صاحب پوښتنه کړې وای چې وای شخصي ژوند په اړه یو څه معلومات راکړئ چې وای یوسفزۍ ورور وای څو ودونه کړي دي څو اولادونه لري مهرباني نو شخصي ژوند خو دا دی چې یوه ښځه لرم شکر دی او زه په پېښور کې یم او هغه په کاناډا کې ده نن سبا او 3 زامن لرم او 3 لوڼه او هغې کې هم چې کوم دی 2 زامن زما په کاناډا کې دي یو زوی توصیف اعجاز هغه دلته سیاست کې او د صوبایي اسمبلۍ ټول ټاکنو کې هم حصه اخلي په کلي کې هغه او 4 لوڼه مې دي او ټولې په خپلو کورونو کې دي ډېر الله دې لري دې ته بس ماشاءالله نو کاکړ خو درته لیکلي دي یوسفزۍ وروره ښه وایي زه د دې شی نه وپوهېدلم چې یوسفزۍ ورور خپله مینه ته نه دی رسېدلی د مینې زه نو غږ نه کوم نو زه چپ ناسته یم مهرباني د مینې د رسېدو نه زیات دا چې په نیمه لار کې پاتې شي زما خیال دی د دې لذت چې کوم دی که نه هغه ډېر زیات وي بله شیلا کاکړ خور پام کوه چې ورېنداره په کاناډا کې ده که دا خپرونه واوري بیا به یو سلام به هم نه لیکي انجینر صاحب ته نو نوکی به احتیاط کوو خدای دې انجینر صاحب ته او ورېندارې ته اوږد عمر ورکړي خدای دې دواړه سره یو ځای کړي نو انجینر صاحب آمین نو ته کاناډا ته نه ځې او که ورېنداره نه غواړې چې راسي دلته که څنګه خبره ده دا ما ته یو پوښتنه پیدا شوه زه په ګرمۍ کې کاناډا کې یم او په ژمي کې بیا واپس پښتونخوا ته راځم بیا د موسم خوندونه اخلي تورپیکۍ خور پوه شولې داسې خو نه ده هغه که نه خپل سیاست هم کوي خپل ادب هم پر مخ وړي نو بل چې چېرته ښه هلته شپه یي که نه نو داسې خو نه کوي بلې ورېندارې که زما غږ اورې دا ځل نو بیا یې مه پرېږده چې راسي دغه 2 ورځې ژوند یې پرېږده چې همالته درسره یي که زما غږ اورې ورېندارې که نه اورې نو بیا به په خپله یوسفزۍ ورور درته ووایي چې تورپیکۍ خو دغسې یو مشوره در کړې ده چې دا پراده رغی بالا یې مه پرېږده چې راغی 2 ورځې ژوند دی هغه هم سره جلا ژوند کوي نو دا څه رقم ژوند سو یې یوسفزۍ ورور دغه یو څو اخري کمنټونه دي هغه کول ولې نو بیا به زه یو ډکلمه کېدم بله کومنټونه خو نه دغه دی چې تعریف یې کړی دی ډېر د اشعارو څخه او صوبات صاحب راغلی دی سلامونه او نیکي سوله صوبات خور ده بلې راغلی ده چې سلامونه یې لیکلي تاسو ته ما ته وایي ډېر ښکلی او قدرمن مېلمه ته وایي ډېر ښکلې خپرونه مو روانه ده په مینه یې اورو مننه قدرمنې خورې خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست شینوار ورور ویل چې بلې زه ډېر ناوخته راغلم زه هم مهرباني بلې مهرباني زه هم خوشحاله یم چې د وروڼو نه زیاتې خویندې راغلې بلې نو پر خویندو باندې دغسې ګرانې نو بیا ونه وایي یوسفزۍ وروره نو شینوار ورور وایي جدایي دې ورکه شي وایي جدایي ښه نه ده چې سړی جلا جلا ژوند وکړي کاکړ خور د افغانستان بیرغونه درته ډالۍ کړي دي یعنې د افغانستان بیرغ څونه موږ ته لوړ دی څونه خوږ دی څنګه دوی هغه شان اته ګلانو بیرغونه درته ډالۍ کړي دي چې نړۍ مننه قدرمنې خور قدرمن خان لالا ډېر صفت کړی د شعر نو داسې بل کومنټ زه نه وینم یو بل سره یې سلامونه لیکلي دي نو بل داسې کومنټ نشته راځئ چې یو کلام بیا د یوسفزۍ ورور څخه واورو بیا به یو ډکلمک شعر د ستوري صاحب صحیح ده سمه ده یو خوږ کلام بیا هم مو سره شریک کړئ انجینر صاحب دا یو نظم دی لږ هغه دی لږ اوږد دی
زمونږ یو اوریدونکي فرمایش هم کړی و چې یو سیاسي یا قومي احساساتو حامل سوورو ما نو دې کې دا د تاریخ ویر دی او دا په هغه سپېڅلو پښتنو مشرانو د تاریخ ویر دی چې اوس د خړو خاورې لاندې میشته دي. خړې خاورې ستا جولۍ کې د وفا نښې دي، دا ستا په خېټه کې د ژوند د ارتقا نښې دي، دا ستا په حلق کې د عظمت او د لوړتیا نښې دي، دا ستا په کومي کې د گنج بې بها نښې دي، تا په سینه کې رانغاړلي د رڼا بسري، ستا په تیارو کې راهیسار دي د سبا بسري، ستا په اوربیک کې لړزانونه د تاریخ اوده دي، ستا په منګل کې د ژوندون پهلوانان پراته دي، بې پته ځمکې تا کړې خاورې د توریالو مټې، لا خو خواره استعمارګر وو د پښتون په خټې، لا پړاوونه ډېر پراته وو د میرویس په کار کې، دا میرویس نیکه، لا پړاوونه ډېر پراته وو د میرویس په کار کې، لا خو د ننګ تورې اخته وې د پښتو په لار کې، چې د ډیلي په تخت د ښکلې پښتونخوا ارمانو، چې په عظمت د دې وطن د پښتنو ودانو، د احمد شاه بابا هډونه کندهار وخوړل، د پټ لونه د وختونو دندوکار وخوړل، په پانیپت کې د تورې پړک ځلا جوړه کړه، په هندوستان یې غلبه د پښتونخوا جوړه کړه، چې د ظالم مغل په مخه لښکر واخیسته، د ابراهیم لودي بدل یې لکه نر واخیسته، د زورور نیکونو ځواک د ستا سینه کې جمع، د خوشحال خان د تورې شلنګ جهان کې نه اورما، د پښتنو د ننګ تورزن چې ستا د خېټې زیر شو، د زمانې مغل د خرت او د کابونه تیر شو، د نااعتباره اولغ بیگ د چالاکۍ په خنجر، د بې وفا مغل د لاسه د وفا په سنګر، د یوسفزو ننګیال په خپلو وینې سره پراته دي، د سلیمان د قافلې سواره خواره پراته دي، د پیرروخان د فکر نور په ټول وطن ولګید، خو د هغه په فصاحت باندې قدغن ولګید، چې ټک دښمن ورته مدار د پیر بابا راویستو، مغول د مکر د مذهب لوی اژدها راویستو، او هلمند لورایه د ایوب د مټو زور وکاته، انګریزي فوج جنرال بروز واړه نسکور وکاته، چې په میون کې د ننګ نوې داستان رقم کو، چې د فرنګ حلق ازغې و هغه تا هضم کو، او د میونوالې ملالې په سر سورلو پټا، د میونوالې ملالې په سر سورلو پټا، د حیانقې پښتنې د غیرت سرلو پټا، د پیرنګي د تالو سټو ته کفن جوړ شو، چې په نیزه کې ته بیرغ د خپل وطن جوړ شو، او هغه جرنیل چې د نوم نه پیرنګیان یریدل، د اکبر خان د چغې ځمکه او اسمان یریدل، د هری سنګ د فوج په وینو ټول جمرود سور شو، تا ځان کې اونغاړه یو خوب د پښتنو چور شو، نو چې سازشیانو د پښتون وحدت ټوکړو کې غوس کو، د ډیورن کرښې مې بدن په دوو حصو کې غوس کو، د لر او بر بیلتون تړلې پرګنې تس نس کړې، چې بیلې بیلې قبیلې د اقتدار هوس کړې، او هغه غازی چې د لر او بر بیلتون نه مانو، چې د مجبور نیکو پیرنګ سره تړون نه مانو، د خپلواکۍ بیرغ په لاس میدان ته راووتلو، امان الله غازی خرڅ شوي ملا وشړلو، د ګل ارمان د پښتنو سپیره بادونو وخوړ، پردي هیواد کې زلمې فکر زنګونو وخوړ، اټلی کې پردي هیواد کې زلمې فکر زنګونو وخوړ، د خپل خاورې په ارمان یې هستی ودوړېدا، د سپرلی نخه د خپل وخت نه وختي ودوړېدا، او بیا د استعمار ماڼو کې ویرشه باچا خان راغی، د پښتنو په مړو رګونو کې طوفان راغی، د جنگ انداز یې وبدل په داسې شان راغی، چې بې ټوپکه بې خنجره په میدان راغی، د یوستوي غلامین وطن آزاد کو، د یوستوي غلامین وطن آزاد کو، لا ټوکېدلې بهار نو چې خزان برباد کو، رشه تیاره و خرمن باندې ډاکوان راغلل،
د آزادۍ توتیان ماتوب شو چې زاغان رالل. لا خو بابا د پښتونخوا مرام ګټلې نه و، لا خو پښتون له خواږه خوب لړزېدلې نه و. د بابا ننګه نن سینه کې مې زړګی خوږمن دی، جلال آباده ستا په خاوره مې ارمان دفن دی. مننه. ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر واقعا چې ښه ښکلی نظم و او انقلابي نظم و. د شیلا کاکړ خورکشري به پې شوي، هغه د انقلابي نظمونو ډېره شوقۍ ده. بله بله، خدای سوی زما خو ډېر خوښ شو. همدارنګه قدرمن اجمل اټک یوسفزی ورور راغلی دی، سلامونه او نیکې هیله کړي چې یوسفزی ورور هم زموږ یو ډېر خوږژبی شاعر او دی هم سیاست کوي، ډېر سیاستوال دی، نو دی هم سلامونه تاسو ته وړاندې کوي. کور د وطن ژوندی اوسئ. یوسفزي ورور چې راغلی خپرونې ته کاکړ خور ډېره مننه کړې ده یوسفزي وروره چې تاسو دغه ښکلی انقلابي شعر وړاندې کوئ. قدرمن یوسف مقتدر سروري یوسفزي ورور راغلی وایي امان ماما په حجره کې زما تر څنګ ناست دی او تاسو ټولو ته یو نړۍ سلامونه وړاندې کوي. قدرمن امان ماما تاسو سلامونه هم وړاندې کړئ. خوشحاله اوس په خپرونه کې زموږ سره دی. طوفان صاحب لیکلي وایي زه په ډېر درناوي سره د ټولو قدرمنو او پتمنو افغانانو څخه هیله او غوښتنه کوم چې د ستوري راډیو تلویزیون پروګرامونه بردارونه کې فعاله ونډه او برخه واخلي او همچنان طوفان صاحب دا هم باید ووایي چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، نو دا به ډېره ښه وي. مننه طوفان صاحب. خالد خان راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او موږ ته او قدرمن مېلمه ته وړاندې کړي دي چې سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره دي. شینواري ورور یو ښکلی شعر وړاندې کړی دی چې شینواري وروره نو چون خپرونه ډېر وخت یې کم دی، زه کوشش کوم په آخر کې وخت پاته سو حتما به ستاسو شعر زه ووایم. نو یوسفزي وروره که ستاسو اجازه وي یو ښکلی د کلمه لرو دا به واورو او تاسو هم یو غړپ چای وڅښئ چې بیا به نه وایئ چې وایي تورپیکۍ خو موږ ته چای ست ونه کوي او زما خو وچ نو تاسو یو پیاله چای وڅښئ او ستوري صاحب به یو ښکلی د کلمه تاسو ته ډالۍ کړي. ډېره مننه. قربان مهرباني ستوري صاحب د کلمې ته غوږ غواړي. انجینر اعجاز یوسفزی صاحب په یو نظم کې چې عنوان دی د دوبۍ په نوم خط وایي د کلمې غږ نشته ستوري صاحب. تا ته یاد شي ستا کمڅوکې چې مې ایښي غږ نشته ستوري صاحب، یوازې تا ته یاد شي ستا کمڅوکې چې ما ته غږ راځي. شته تا پلو د لوپټې و په غاښونو کې نیولی. ستوري صاحب د کلمه زه غږ نه اورم، په دوستان یې اورم. تا پلو د لوپټې و په غاښونو کې نیولی. ستوري صاحب ما غږ نه اورم. قوتي اننګي دی د حیا په سرخي سره و. قوتي اننګي دی د حیا په سرخي سره و. تورپیکۍ خو غږ شته، تا ته نه درځي، تاسو لږ واورئ خیر دی. مکیزونه په کچه شونډو خواره دي د مسکا او مکیزونه. دوستان که تاسو غږ اورئ موږ ته یې ولیکئ. ستوري صاحب تا ته یاد شي ته وایي څومره شرمېدلې رپېدلې. غږ بیخي نسته. تا ته یاد شي ته وایي څومره شرمېدلې رپېدلې د جذباتو په هیجان کې نه نسته. په بدن دې زلزله وه. غږ نسته. د جذباتو هیجان کې په بدن دې زلزله وه. پیغلتوب دې سره سکروټه چې دنیا یې سوځوله. پیغلتوب دې سره سکروټه چې دنیا یې سوځوله. نن چا ویل چې ته واده شوې د بل چا د پټکي ول شو. نن چا ویل چې ته واده شوې د بل چا د پټکي ول شوې. زما اوږد انتظار جوړ ستا لوزونه دروغجن کړه. زما اوږد انتظار جوړ ستا لوزونه دروغجن کړه. که د خپل صلیب د پاسه پښتنې غوندې قربان شوې. که د خپل صلیب د پاسه پښتنې غوندې قربان شوې. اوس زما مړاوي ګلونه چرته وغورځوه اور ته. اوس زما مړاوي ګلونه چرته وغورځوه اور ته. د پرون یادونه واړه د نن وړاندې سپیلني کړه. د پرون یادونه واړه
د نن وړاندې سپېلني کړه ستا د سور پالنګ په خوا کې ستا ګلونه دې تازه وي ستا د سور پالنګ په خوا کې ستا ګلونه دې تازه وي ستا د نوي ژوند لوزونه خدای دې نه کړي چې پیکوي ستا د نوي ژوند لوزونه خدای دې نه کړي چې پیکوي بله ډېر ښکلی د کلمه او ډېر معذرت غواړم چې ما غږ نه اورېدی که ما په د کلمې کې غږ پورته کړی نو ما وبخښئ چې ما د کلمې غږ هېڅ نه اورېدی نو خدای دې وکړي چې د یوسفزي ورور دا د کلمه خوښه سوي خوښه شوې مې ده تاسو پکې غږ نه تاسو شړشم کړه بالکل نو زما ګناه هغه چغې پکې والي چې نه اورم او خلک لګیا دي چغې وایي لیکي چې اورم نو خیر دی دا کله کله راځي دا تخنیکي ستونزې انجینر صاحب دی په جرمني کې راځه په زه وبېرېدلم انجینر صاحب چې ما دا خوږه د کلمه هېڅوک نه اوري په دې خاطر ما چغې کړې خو خیر دا د کلمه بیا یوسفزي ورور ته جدا واستوه ستوري صاحب سمه ده ډېره مننه دا خو ګپ پکې لګو بله زه ورخطا شوم ما دا ښکلې د کلمه چې څنګه څوک ما نه اوري دا خو هېڅ امکان نه لري هر څه مې چې کول غږ مې نه اورېدی کنې غوږونه مې سخت دي انجینر صاحب خو لږ چې نه پوهېږم کوم تخنیکي دغه وه ستونزه وه تخنیکي ستونزه وه ستاسو په هغه کې په اکاونټ کې زمونږ سره شیبې هم دغسې په شمار دی یو د کلمه بل هم لرو د انجینر صاحب یو کلام دی یو د کلمه کړی دی هغه به هم بیا په اخره کې اورو خو د هغې نه مخکې زه به په دې اوسني دور کې انجینر صاحب د کومو شاعرانو شاعري ډېره خوښوئ ډېرې اورئ او ډېر خوند ترې اخلئ په اوسني دور کې که چېرې مونږه اجمل خټک بابا هم په دې کې شامل کو نو زما د اجمل خټک د قلندر مومند د ولی محمد طوفان د اندیش شمس القمر صاحب شاه صابر او د رحمت شاه سائل شاعري ډېره خوښه ده بالکل دا چان شاعران دي دا خو د هر چا خوښ دي او یو بله پوښتنه مې لرله دغه د خدایي خدمتګار دغه تنظیم چې اوس تاسو سالار یاستئ او تاسو دا کوم کارونه پر مخ باندې وړي ها دا خو چې دا خدایي خدمتګار تنظیم چې دی دا د باچا خان بابا صرف د خدمت فلسفه په وړاندې وړي دا غیر سیاسي تنظیم دی د خیر ښېګړې دی کوم ځای کې چې انساني او آسماني او قدرتي آفات راشي هلته کې مونږ حاضر یو لکه اوس چې کوم دی مونږ په باجوړ کې د فوج د لاسه خلک چې کوم دی نو کډوال شو د هغوی مرستې مونږ کړي دي بیا په سوات کې سیلاب راغی هلته کې د هغه خلکو مونږ مرستې کړي دي په بونیر کې سیلاب راغی زه پرون هم د بونیر نه راغلی ما بونیر په ښځو کې په زنانو کونډې رونډې چې دي په هغې کې مونږ د جامو ګنډلو مشینونه دا تقسیم کړي دي اوس د تیرا کډوال چې هغه هم د فوجي اپریشن د مخې په ډېر بې سر و سامان کې راوتي دي هغوی ته مونږ پرون بله ورځ خوراکي سامانونه او د هغوی دپاره کمبلې او ګرمې جامې او سویټرې او د ماشومانو دپاره خاص کر دا سویټرې او دا مونږ دغه کړي دي زمونږ دا دغه اوس هم روان دی او مونږ په ډېرو ځایونو کې که په لاګښ په حساب وي نو مونږ د کروړونو روپو کار کوو مونږ اوس هم چې کوم دی د تیرا کډوالو ته تقریبا د 2 کروړو روپو سامان برابر کړی دی او اوس د روژې دپاره به مونږ بل یو پیکج چې کوم دی نو هغه زر تیارېږي هغه به زمونږ وړو نو دا یو غیر سیاسي سازمان دی او دې کې ډېر خلک مونږ سره مرستې کوي بس الله دې توفیق درکړي بس دا خیریه کارونه دا ډېره فایده لري او دا مرستې د ستاسو خدای پاک په
په هغه دنیا او په دې دواړو دنیا کې ستاسو په کار راولي. آمین الله مو خوشحاله آمین لره. آمین ډېره آمین ډېره مننه. د خپرونې وخت ورو ورو موږ سره دا خبره په منډو دی ځي. نو دغه خاکسار صاحب راغلی دی. خاکسار صاحب هرکلی درته وایو ډېره موده بعد راغللی او خاکسار صاحب ښه شاعر دی. د کلیوال غږ په نوم باندې دغه پیج هم چلوي. نو ده لیکلي خاکسار صاحب چې میرویس شینواری صاحب میلمه کوي. میرویس شینواری صاحب موږ سره دلته په خپله په خپرونه کې حاضر دی او زموږ دغه دې واخلي. انشاءالله د میسج د لارې دې موږ سره اړیکه ونیسي. خپل نمبر دې راولېږي. ولې نه هغه شینواري صاحب خپله لیکلي دي ستوري صاحب وایي زه په بدخشان کې یم او دلته مو وایي انټرنټ سم کار نه کوي. نو چې کله انټرنیټ سم وي بیا به مو سره حتما خپرونه کوو. حتما نو د خپرونې اخري شېبې دي تورپیکۍ خور خپرونه راغونډه کړو او انجینر صاحب بنډار ډېره مزه وکړله. د ده نه به اخري پیغام هم واورو. بله نو زه د انجینر صاحب څخه به داسې پوښتنه وکړم هغه اخري پیغام چې انجینر صاحب زموږ د ځوانو شاعرانو ته څه ویل لرئ، د ځوانو سیاستوالو ته څه پیغام لرئ، زموږ د ستورو راډیو تلویزیون په هکله څه نظر لرئ، څه انتقاد لرئ، څه پیشنهاد لرئ. نو اخري پیغام ستاسو دی. مایک ستاسو په لاس کې دی. بس مهرباني خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. نو لومبۍ خو به زه د ستوري رادیو ډېره ستاینه وکړم او تاسو چې کوم میشن شروع کړی دی دا یو قامي میشن دی. دا د ویښتیا او د شعور یو سفر دی چې تاسو شروع کړی دی او زه دا نه قضا کوم، هر وخت دا اورم. وسره د شاعرانو ته زما دا خواست دی چې اوس ایوب صابر وی چې د زړګي چې وینه وسوم شعر شي زمانه زما نقصان ته خو خیال وکړه. نو اوس شعري چې کوم دا شاعري هغه نه ده کوم چې د زلفو او د رخسار او د عیش او د عشرت شاعري اوس چې کوم دی د ځمکې د توجنې ځمکې ټول احساسات تړم احساسات ځان کې رانغاړي. د ولس غمونه د لوس لغړ ولس د هغوی ضرورتونه ځان کې رانغاړي. نو زه وایم چې شاعران چې کوم دی نو د خپلې خلکو ترجمان شي، د خپلې خاورې ترجمان شي، د خپل سرنوشت ترجمان شي او خلکو ته لار وښي. شاعرانو هر وخت چې کوم دی د قامي تحریکونو رهنمایي کړې ده. اوس ډېر زیات ضرورت دی شاعرانو ته چې هغوی د پښتون ولس ډېر بدې ورځې دي. د پښتون ولس په تاریخ په اوږدو کې داسې بدتر حالات نه اوس څنګه چې اوس دي. نو دوی ته ډېر زیات ضرورت دی د رهنمایۍ او د دوی د مخ کې چې ښه پیغامونه د ژوند پیغام دوی ته ورکړي، د امن پیغام. د مونږ له ټولو نه غټه چې کومه ستونزه ده نن هغه امن بدامني ده. نو د امن دپاره څه کولی چې دغه په خلکو کې جذبې پیدا کړي. ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی پیغام. تورپیکۍ خور خپرونې اخري شېبې دي. بس تاسو خپرونه راغونډه کوئ بیا به پاماني واخلو او په اخره کې به بیا چې کله موږ خدای پاماني واخلو نو د انجینر صاحب یو کلام یو ورور ډکلمه کړی دی، یو نظم دی، هغه به بیا پکې بله. زه په لومړي سر کې د قدمن انجینر صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت یې زموږ په اختیار کې راکوي. ښکلې خبرې وکړې، ښکلې اشعار یې وویل. واقعا خپرونه مو ډېره رنګینه کړه. نو قدرمن یوسف زي وروره ډېره مننه. کور مو ودان، الله مو کلونه عمر درکړه. قلم مو همداسې تاند اوسه چې تل دغسې خواږه شعرونه موږ ته ولیکئ او زموږ سره شریک کړئ. او همدارنګه د قدرمنو اورېدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وه او ښکلي کومنټونه یې موږ ته ولیکله. دا چې تر بلې خپرونې پورې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی خدای سپارم. الله مو خوشحاله، آباده او وساله. ډېره زیاته مننه. زه به هم د ټولو قدرمنو اورېدونکو کتونکو مینوالو نه مننه وکړم چې زموږ خپرونې ته راغله. په ښایسته ښایسته په ښکلو کمنټونو باندې زموږ ډېر دروند میلمه ونازوه او موږ یې هم وهڅولو
په دې اخره کې دوه درې ملګري زمونږ راغله چې هغه خاکسار صاحب دی او انور شاه انور صاحب ښه شاعر دی او دا هم راغی خو په ډېر اخري شیبو کې راغله هغې ته هم هرکلی وایم ډېره مننه کوم چې بیا هم را سره د کمنټ د لارې برخه واخیستله زموږ خپرونه په دې اخري شیبو کې واورېدله او صفت هم کړی د خپرونې مو د دې پروګرام نو زه د ټولو نړۍ مننه کوم د انجینر صاحب نه نړۍ مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله زموږ دغه یو څو شیبې په خپل خوږو شعرونو باندې رنګینې او ګلورینې کړلې او زموږ خپرونه ښکلې کړله او انشاءالله چې راتلونکي کې به ورته بیا هم یو دغسې موقع برابروو چې بیا موږ سره په دې بنډارونو کې برخه واخلي تر هغې پورې په لوی او عظیم خدای سپارم ښاد آباد او ودان اوسئ دغه په اخره کې ډېره مننه د ټولو ډېره مننه چې تاسو ما ته دا موقع راکړه او بیا هر وخت انشاءالله ډېر خوشحالېږم به چې ستاسو ملګری یم مننه الله مو خوشحاله لره دغه دکلما ورو خپرونه په همدې دکلما باندې راغونډېږي د الله په امان شپه مو الله په امان الله په امان تور جبه د تعلق کې د ګبین په شان خوږه ده مخامخ را نظارېږي خو د سترګو پناه نورې د شبنم په پاکیزګۍ دې ښکلې ږیره د وینځلې د شبنم په پاکیزګۍ دې ښکلې ږیره د وینځلې د تندي په میناره دې سجدو نه د راښکلې د چل ول د وظیفې دې د ریا په تسبو لولې د انسان په حق د خېټه د شورو نه اچولې په دروغه خوشحالاکۍ ګنې ستغلک ازغې په دروغه خوشحالاکۍ ګنې ستغلک ازغې زورورو ته بیزی په کمزورو ازمرې بینک بیلنس چې د سربیږي د الله فضل یې بولې چې د هر چه خبر راشي بیا د پیر بابا نوسې د زبرګې سپینه جامه کې رانغاړلې د ګناه ده په ظاهره پرهیزګارې خو په کومې کې د غلا ده هسې مخته د پیمخو په کتو د ایمان سوځي په کافر زړه کې د پټه د سرکو شونډو سودا ده هسې هایې چې د بل چا مصیبت باندې غمجن یې په فریب د سترګې سري دي په والله چې دروغجن یې ستا د خولې او زړه ترمنځه ډېره لویه فاصله ده چې سخکارې هغه نه بې حسابه مکرجن یې زړه دې نه دی د ناولو خواهشاتو بتخانه ده خو په مخ باندې پرته د مقدسه شان پرده ده چې د لرې نه دې وینم نو د امن پیغمبر یې چې د لرې نه دې وینم نو د امن پیغمبر یې ستا خبرو کې چل ول دی ستا په سترګو کې فتنه ده د اعجاز د نظر مخ کې غله څنګه پټېدی شي د اعجاز د نظر مخ کې غله څنګه پټېدی شي منافقه دې رڼا کې په قسم کې ودرېدی شي عادت نزي په اسانه که هر څومره کوشش وکړي د مودو کوپر کې پروتي په والله قسمې دی شي څومره ښکلې د صحرا ده خو په زړه باندې تک تورې په ظاهره یخه پرخه په باطن باندې سور اورې دا ما سره چې کوم کتاب دی دا د ښاغلي انجینیر اجاز یوسفزی صاحب کتاب دی لپه او سمندر دا چې ما کوم